أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. د دې آیتونو نمخ کې د الله رب العالمین د توحید اثبات شو او د الله په توحید باندې چې کوم شبهات نو دا هغه شبهات ازاله وشوه. اوس په دې مذکوره آیتونو کې د رسالت اثبات کیږي او د رسالت مبارکې چې کوم شبهات واردېږي نو دا هغه شبهات ازاله کوي او د رسالت اثبات په دې طریقې سره الله کوي چې ما د پیغمبرانو نه چې څومره پیغمبران مخکې تیر شوي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو د ټولو نه دا وعده اخیستې وه او کلکه وعده اخیستې وه چې آخري رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ او تاسو به د هغه مدد کوئ په لاس او پښو باندې زړه نه به ایمان راوړئ او نورو اعضاء سره به د هغه مدد کوي. نو د ټولو انبیاء علیهم السلام نه چې دا وعده الله اخیستې ده نو د هغې په ذریعه باندې د امتیانو نه هم دا وعده اخیستې ده لیکن باوجود د دې نه یهودیان او نصارا دا آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وروړي او چې ایمان نه وروړي او
او دغه وعده د الله نار او گردانی کوي نو دا فاسقان دي. نو په دې طریقې سره الله تبارک وتعالی اثبات د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمائی چې یاد کې هغه وخت چې اغسطه و الله پاک میثاق النبیین مضبوطه او کلکه وعده د پیغمبرانو نه. میثاق هغه وعده ته وایي چې هغه محکمه کړي شوي او هغه کلکه کړي شوي په قسم سره. نو یاد کې هغه وخت چې اغسطه و الله پاک مضبوطه او کلکه وعده د پیغمبرانو نه سره د قسم نه. پس خبره نو د هغه خبرې تذکره ورپسې کوي په دې خبره چې لما آتیتکم چې البته هغه څه چې زه درکم تاسو ته من کتاب چې هغه د کتاب زما دی دا د ما بیان شو. البته هغه څه چې زه درکم تاسو ته من الکتاب چې هغه کتاب زما دی. زه تاسو له خپل کتاب درکم و حکمت او زه درکم تاسو ته علم د شریعت علم د وحی خفی او ثم جاءکم او بیا راشي تاسو ته رسول آخری پیغمبر. رسول مراد دلته دی آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. آخری رسول بیا راشي مصدق لما معکم چې هغه تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي. تاسو سره چې کوم کتابونه دي دا هغه کتابونه هغه تصدیق کوي او تایید کوي. خدای نه دی ویل چې مصدق لجميع ما معکم چې د ټول هغه کتاب چې تاسو سره موجود دی دا غي تصدیق کوي. دکه چې یهودیانو خو خپل کتاب کې تحریف کړو، نصاراو تحریف کړو او دا غي کتابونه خو هغه منزل نو پاتې چې څنګه الله نازل کړی. لکه مخکې اشاره کړې وه چې وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. نجب بتاول معنی سره یعنی دا اللہ حکم منزل بے آغا محرف کو دا اللہ نازل کردہ حکم بے بدل کو او پدا سے انداز باندے با تلاوتوں کو چې
چې خپله خبره به مې لو کړه د الله په کتاب کې چې ګمان به دا راته و چې دا د الله خبره ده او حال دا دی چې هغه به د الله خبره نه وه. نو دې وجې نه دا ونه وې چې د ټول کتاب تصدیق کوي چې دا ورسره دی آخري پیغمبر چې راشي. خو ټول تورات او ټول انجیل کې خو تحریف هم نه وکړې، بعضې پکې صحیح خبرې هم وې، د الله د توحید خبرې پکې هم وې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف پکې هم وو. نو دا صحیح خبرو تصدیق وکړي. نو چې دا آخري پیغمبر راشي او ستاسو د صحیح کتاب تصدیق کوي نو لتؤمنن به، تاسو به ایمان راوړئ په دې پیغمبر باندې، ولتنصرنه او خامخا تاسو به مدد کوئ د دې پیغمبر په لاس او خپو سره هم، زړه نه به پې ایمان راوړئ او په لاس او خپو باندې به مدد کوئ. قال اقررتم، او اوه الله پاک چې آیا تاسو اقرار کوئ د دې خبرې چې داسې پکوم، واخذتم على ذلكم اسري، او تاسو اخلئ په دې مضمون سره زما دا وعده، اسری خو مراد لفظی معنی دا بوج زما، خو د چا وعده قبلول هم څه دي، هغه بوج اخیستل دي. نو زما دا وعده تاسو قبلوئ په دې مضمون سره چې کوم مضمون سره ما تاسو ته د خپلې وعدې بیان وکړو. نو قالوا اقررنا، نو وویل ټولو پیغمبرانو چې موږ اقرار کوو د دې خبرې او موږ دا وعده ستا د طرف نه ربه قبلو، زموږ نه چې کومه وعده تاسو واخیسته نو دا موږ ته قبوله ده. نو قال فاشهدوا، وویل الله پاک چې ګواه شئ تاسو په دې باندې ګواه اوسئ. ګورئ ځکه چې یو سړی د یو خبرې ګواه شي نو بیا به ګواه کلک اوسي، بیا به وروستو کېږي نه. الله به اوس په دې خبره ګواه شي چې دا وعده مو وکړه. وانا معکم من الشاهدین، او زم تاسو سره د ګواهي کوونکو نه یم. سوال دا راځي چې الله رب العالمین ته خدا پته وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف بروړي او الله باغ بیا پیغمبر جوړي. نو پته نو وخت خو به یو پیغمبر هم نه، نو څنګه الله دا وعده اخیستې ده چې لتؤمنن به ولتنصرنه، د دې وعدې فایده څه؟ جواب دا دی چې فایده دا ده چې پیغمبران دا الله دا وعده ومني، په آخري پیغمبر باندې د ایمان عزم کی، د مدد عزم کی، نو اللہ بولا قیامت کیا ضرور کی. او چې پیغمبران ټول د الله د پیغمبر محمد رسول الله سید الانبیاء په باره کې دا وایي چې موږ به ایمان راوړو او موږ به مدد کوو،
نو عظمت شان اظهار په د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شي. نو فائدې نه دا خبره خالی نه ده چې الله دا وعده غستا پیدا پکشته. نو دا وعده د څه لپاره واغستا؟ د عظمت شان د اظهار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره، او بل د دې لپاره چې دی تا الله اجر ورکړي، درجات اوچت شي. نو دې لپاره الله دا وعده واغستا. او دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي. که موسی علیه السلام بالفرض نن ژوندی وی نو هغه دپاره به جایز نه و مګر زما اتباع به یې کوله، زما اتباع باندې به ژوند تېرو. نن که پیغمبران ژوندي وو بالفرض نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع به لازمه وه، اتباع لکه عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام ژوندی دی او زموږ ایمان دی چې الله اسمان ته اوچت کړی دی او ژوندی ساتلی دی. نو هغه به راکوزېږي دمشق جامع مسجد کې او هغه به دجال وژني، اسلامی حکومت به قایموي. کوم اهل کتاب چې یا به ایمان وروړي او یا به وژني، جزیه به نه قبلېږي. نو دغه عیسی علیه السلام چې راشي دنیا ته او ځمکې ته الله راکوز کړي د اسمان، نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق حکومت علی منهاج النبوت په چلی او څلوېښت کاله به حکومت کوي. او روایت کې راغلي نو دا ولې دا ځکه چې د ټولو انبیاءو الله دا وعده اخیستې ده چې آخري پیغمبر راشي او تاسو به ایمان وروړئ او تاسو به اتباع کوئ که تاسو موجود وئ. نو آخري پیغمبر باندې ایمان وروړل یهودیانو لم پکاو، ځکه چې پیغمبرانو نه دا وعده اخیستې وه نو امتیانو دپاره هم دغه وعده وه، لیکن یهودو نه منو. آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې داسې پېژندل لکه خپل زامن یې چې پېژندل، نو الله وایي چې څوک دې نه مخړی دغه وعدې نه، دا فاسقان دي. فمن تولا بعد ذلک، پس هغه چا چې مخ واړو پس د دې وعدې نه او دا وعده پوره نه کړه او ګرداني وکړه، نو فاولئک هم الفاسقون، نو دا کسان چې دي هم دا فاسقان دي. نو فاسق کافر ته وایي او فاسق نافرمانه ته وایي، ځکه فسق خروج ته وایي، الخروج عن طاعة الله. نو الله نه د الله د تابعدارۍ نه وتل د کفر په شکل کې ومي، او د الله د تابعدارۍ نه وتل دا د نافرمانۍ په شکل کې ومي چې عقیده صحیح خو نافرمان شي انسان، نو دغې ته هم فاسق وي. ورپسې فرمایي چې آخري پیغمبر به راځي، آخري پیغمبر ته به الله تعالی د دین ذمہ داری ورکوي. نو آیا دا کوم خلک چې ایمان نه وروړي په آخري پیغمبر باندې، نو دا د الله د دین نه علاوه بل دین غواړي، او څوک چې د الله د دین نه علاوه بل دین غواړي هغه به الله نه قبلوي.
سوشلزم غواړي او که نیشنلزم غواړي او کیپیټالیزم غواړي او که پاپایت غواړي. خدا الله دا نظام نه علاوه چې بل نظام سو غواړي دا به الله نه قبلې په ورځ د قیامت کې. او چا چې بل دین قبول کو نو یوازې دا نه چې الله به نه قبلې دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه وي، دی به په آخرت کې د جهنمیانو نه وي او د دې نه لویه خساره بله نشي کېدی. نو ورپسې دا ذکر کوي افغیر دین الله، آیا غیر د دین د الله نه د طریقې د الله نه یبغونا لټۍ دا خلکو چې په آخري پیغمبر ایمان نه راوړي، د آخري پیغمبر دین نه مني چې هغه دین الله دی، چې هغه دین اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. دی بل دین غواړي ولې وله اسلم او حال دا دی چې د الله د پاره تابع دي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او چې په ځمکه کې دي طوعا وکرها، په خوشحاله سره او یا په زور سره. بعضې خلق او مخلوق د الله تابع دي په خوشحاله سره تابعداري کوي، او څوک چې په خوشحاله سره تابعداري نه کوي نو هغه د الله تعالی د تکویني احکامو هغه تابع دي او د الله د تکویني احکامو نه سرتابي نشي کولی، سرتابي نشي، نافرمانی نشي. نو څوک په خوښه باندې د الله تابعدار دي او څوک په ناچاره سره د الله تابعدار دي، په زور سره تابعدار دي. خو تمام مخلوق د الله تابعدار دی او دا چې په آخري پیغمبر ایمان نه راوړي او فاسق دی دې ځان له بل دین لټوي. یعنې دا خو ډېر حماقت دی او ډېر جهالت دی چې د الله د دین نه علاوه څوک بل دین ځان له لټوي. وإلیه یرجعون او دې الله ته به راګرځولی شي دا خلک ټولو، الله نه به ورځي. بیا ورپسې وایي د الله دین ورته وښیه چې د الله دین څه دی، د الله د دین بیان کړي. قل ووایه ای پیغمبر دې ته آمنا بالله، مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې. د الله دین څه دی؟ په الله باندې ایمان دی. نو مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې. وما انزل علینا او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی په مونږ باندې. وما انزل علی ابراهیم او په هغه کتابونو باندې چې نازل شوی په ابراهیم علیه السلام او په اسماعیل علیه السلام و اسحاق او په اسحاق علیه السلام و یعقوب او په یعقوب علیه السلام والاسباط او په اولاد یعقوب علیه السلام. وما اوتي موسی و عیسی او په هغه څه باندې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته چې هغه تورات، و عیسی او عیسی علیه السلام ته چې هغه انجیل، والنبیون من ربهم او دارنګه ورکړی شو نور پیغمبرانو من ربهم د طرفه د رب د هغوی نه. هغه ټولو زموږ ایمان دی. دا ایمانیات ذکر کړل او دا بیان د دین اسلام وکړو چې دین اسلام څه ته دې عقایدو ته نو زموږ خود دغه عقیده ده صاحب د دین اسلام مطابق. او لا نفرق بین احد منهم، موږ فرق نه کوو په منځ د هیڅ یو پیغمبر کې د دې پیغمبرانو نه په ایمان وروړلو کې. فرق درجات خوشته پیغمبرانو کې، خو ایمان کې فرق نه کوو. ټولو باندې یو شانتي ایمان لرو چې دا د الله پر حق پیغمبرانو
او پاتشو درجو و مرتبو کی اگه که فرق شا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اگه فرق درجات ہوتو خو فرق پا ایمان کے نکو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او من خاص دا اللہ دا پارا تابداری کون کیو پیغمبران ٹول منو خو معبود اللہ منو حکم دا بچہ نہ منو حکم دا اللہ منو چا اللہ سوئی اگب منو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا موز درے مرتدین و ذکر کئی چپل دین زال لٹی او آغا سو کو چاگا لٹی غیر دا اسلام نا دینن یو بلا طریقہ دا جن دین ستا ہوئی طریقے دا جن تا دستور حیات تا ہوئی آئین حیات تا ہوئی دا جن نظام تا ہوئی دا جن طریقہ سوچ دا اسلام نا علاوہ بل دستور حیات و بل نظام حیات لٹائی او داغے زندبار ہوئی نفلا یقبل منہو پس ہرگز با قبول نشید دنا دا بل دین بات قبول نشی پورز دا قیامت کی دا من قبول دے وجہ نظر بار بار ہوئے جو سوک دا اللہ پزمکہ باندے شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوڑی داغی مرگرتیا مکہ میں ہر سوچے دے کاغا پٹکے والے دے او کاغا پتلو نہ چھولے دے سیول دے او کو فوجی دے امزا پاگا چاہ پسی چھ سوک دا اللہ پر ازمکہ بانے دا اللہ نظام نہ ہوئی دا مسلمان کار دا دے چھ دے با دا اللہ پر ازمکہ بانے دا اللہ دا نظام نمبر دانی اور سوک چھ دا اللہ دا نظام پر زیر بانے بلا طریقہ دا جن گواری دا پیرنگی دا نظام گواری او یا دا بچہ نظام گواری ناغنا با اللہ دا نہ قبلی اور یواز دانا چھ دعوت نہ قبلی گی نا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وی بدے پا آخرت کی دا تاوانیان ہونا اس دا چاہ تاوان خوخی دا دینا پسا چیارہ اسلامی نظام خدا سڑے نراولی و خضب زندہ باگ ویما مزید ور پسی اللہ لب آخرت بربادی اور چھ دا چاہ دا آخرت کامیابی خوخی جو سوک دا اللہ مزمکہ باندے دا محمد رسول اللہ نظام را وستر دا پارا کوشش کی اور آقا پسیزی اللہ بولا آخرت کیا جاول جنت بول کر منگ باندے وستر کے پڑی شوی دا میں خپل میں اور دا میں پارٹی دا اور دا میں لیڈر دے اور دا چند دے اور دا میں چند اور دا اسلام پلان باندے دا سر آڑو زینا اور من کے برگرتیا کہو حدیث کے راضی چھ سوک ظالم پسیزی من مشا مع ظالمن لیوقویہ ہو دا املا مضبوطی وہو یعلم وانہو ظالم ہو دی پوئی کی چھ ظالم دی اسلام نہ وڑ فقط خرج من الاسلام دید اسلام نہ ہوا تو چھ اسلام نہ ہوا تو تاوانی شو کنشو دلوی تاوان پر یہ در ڈالے بڑھ ڈالو پسی مزے دا اللہ دا دین دا اقامت دا پارا ٹول یوش ہے اور دا اللہ دا دین دا اقامت کوشش کرے دا اللہ پزمکہ باندے دا کامیابی دا کامیابی قبر کے بعد دی خبر تپوس کی گی چما دینو کا ستا دا جن طریقہ سو دا جن نظام دے سو دا جن دستور دے سو دا کم نظام علم بردار وے دا کم نظام زندہ باد دے وے دا کم نظام دا پارا دے کوشش کو چھ اللہ پزمکہ باندے جاری شی نوچہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اولی شوی نظام دا پارا دی کوشش نہیں کرے جواب نشی ہو اور دوارا دے پس مرگ را روان دی سیم منگ سرارو گارنٹی نشتا چی اس دن تناسی ہو ساتھ پس بجوندی ہو کبھلیو رجون دا فیدہ والے
او غلط جون بتیروي غلط جون بتیروي كيف يهدي الله زدي ذكي بيبسو وإذا خذ الله ميثاق النبي یاد کیا روح چاغست والله پاک لك وعده پیغمبراننا لما آتيتكم چې البته هغه سوچ درکړي دي ما تاسو ته من کتاب د کتابنا وحکمت او د علم د شریعتنا ثم جاءكم رسول او بیا راشي تاسو ته یو پیغمبر مصدق لما معكم چې هغه تصدیق کوونکی وي د هغه کتابونو چې تاسو سره دي دا هغه منزل کتابونو چې الله نازل کړي دي او صحیح شکل کې هغه موجود دي دا غي ولتؤمنن به نخامخا تاسو ایمان وروړې پاغه باندې ولتنصرن او خامخا تاسو مدد کوي داغو قال ویلی والله پاک اقررتم آیا تاسو اقرار کوي د دې خبرې دا معنی واخذتم على ذلكم مصری او اخله تاسو په دې مضمون باندې دا وعده زما چې دا کوم مضمون ملته بیان قالوا اقررنا ویلو پیغمبران اقرار کو منگا اقرار کو دا سی بکو قال ویلو والله پاک فشهدوا پس گواش تاسو پیغمبرانو وانا ماکم من الشاهدین او زم تاسو سره د گواہی کوم کنیم فمن تولى بعد ذلك پس هغه چا چې مخ واړو پس د دی والینا فاولئک هم الفاسقون پس دا کسان چې دي هم دا نافرمان دي افغیر دین الله آیا سیوا د دین د الله نه يهونا لټوي دي د ځان لپاره چې د پیغمبر دین پسې د یو د خبره نه مني په د باندې ایمان نه وروړي نو د الله د دین نه علاوه بل دین لټوي ولا هو اسلم او حال دا دی چې د الله د پاره تابع دي من هغه څوک په السماوات چې په اسمانونو کې دي او الارض او پزمکه کې دي طوعا وکرهن په خوشاله سره او یا په ناچاره سره سو په خوغه او سو کو په زور د الله د احکام تطبیق او مسر تابع شي تابع دي وإليه يرجعون ودي الله تعالى ګرځولي بشدي قلوا يديتا آمنا بالله مونږ ایمان وروړو دې په الله باندې وما انزل علينا او په کتاب باندې چې نازل شوی دی په مونږ باندې وما انزل على ابراهيم او په کتابو په صحیفو باندې چې نازل شوی په ابراهيم عليه السلام صحف ابراهيم او موسی بلایت وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام وإسحاق وإسحاق عليه السلام ويعقوب ويعقوب عليه السلام والأسباط وأولاد داغي وما أوتي موسى وعيسى او باغ سبانيو چې ورکړی شو موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته نور پیغمبرانو ته مر ربهم د طرف درب داغینا لا نفرق بين احد منهم من جدائی نراولو فرق نکو پمینز د هیڅ یو پیغمبر کې د دې پیغمبرانو نه په ایمان وروړلو کې ټول ونحن له مسلمون او من خاص الله د پاره تابعداري کوونکیو حکم د الله باندې ومن يبتغي غير الاسلام او چا چولټو غیر د اسلام نه دینن یو بل طریقه د ژوند فلن يقبل منه نو هرگز با قبول نشي دنا دغبل طریقہ وهو في الاخره من الخاسرين او بده په اخرت کې د تاوانیانو نه الحمد لله رب العالمين